سلامونه وخت مو پخیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. له 24 ساعتو تېرېدو وروسته د کرکټ نړیواله شورا آصف علي او فرید ملک ته سزا واوروله. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تاسو به معلومات لرئ چې د افغانستان او پاکستان د لوبې پر مهال د آصف علي او افغان بالر فرید احمد ملک ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوې وه او دا شخړه زیاتو افغاني او پاکستاني رسنیو د خبرې سرټکی ګرځېدلی و. خلکو غوښتل چې آصف علي باید سزا وویني ځکه چې فرید یې بیټ پورته کړی دی او دا یو غیر قانوني کړنه ده. د کرکټ نړیواله شورا اوس په یوې اعلامیه کې ویلي آصف او فرید د آی سی سی د اخلاقو سرغړونې له امله جریمه شول. پاکستان توپوهونکي آصف علي او د افغانستان تیز بالر فرید احمد دواړه د چهارشنبې په ورځ شارجه د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د آی سی سی د اخلاقو لومړۍ درجه څخه سرغړونې له امله دوی د میچ فیس 25 سلنه جریمه شوي دي. اعلامیه کې لیکلي چې آصف د لوبغاړو د لوبډلې د ملاتړ پرسونل آی سی سی د اخلاقو په 206 مادې څخه سرغړونه کړې وه کوم چې د یوې نړیوالې لوبې په جریان کې داسې اشاره کول سره تړاو لري چې فحش پکاوی یا کوم بل عمل وي او فرید همدا په داسې حال کې لیدل شوی چې 201 مادې څخه یې سرغړونه کړې کوم چې د نړیوالې لوبې په جریان کې د لوبغاړو د ملاتړ پرسونل امپیر د میچ ریفري یا کوم بل کس د لیدونکي په ګډون سره نامناسبه فزیکي تماس پورې اړه لري. د دې ترڅنګ د لوبغاړو په انضباطي ریکارډونو کې د هر یو نیمه نمره هم اضافه شوه چې دواړه په 24 میاشتو کې پخوا کوم جرم نه دی کړی. پیښه د پاکستان د پاڼې په 19 اور کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې فرید راغی او د آصف له سوځولو وروسته له هغه سره نامناسبه فزیکي تماس ونیوه او توپ وهونکي یې د توپ وهنې له سختو غبرګونونو سره مخ شو. دواړو لوبغاړو خپله جریمه ومنله او د اماراتو آی سی سی پینال د میچ ریفریانو وړاندیز شوی بندیز یې تطبیق شول. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.